د مینې لنډه کیسه. یو غریب سړی له خپلې ښځې سره ژوند کاوه. یوه ورځ د هغه میرمن چې ډیر اوږده ویښتان یې درلودل، له خپل میړه څخه د سر ږمنځولو لپاره د یوې ږمنځې د راوړو غوښتنه وکړه. د دې لپاره چې غریب سړي د یوې ږمنځې د اخیستو روپۍ هم نه درلودې، نو یې ډیر د مایوسۍ احساس کاوه. هغه خپله میرمنې ته په مایوسۍ وویل چې هغه دومره روپۍ نه لري چې خپل مات شوی ساعت پرې جوړ کړي. میرمن یې په خپل وړاندیز ټینګار ونه کړ. سړی د کار لپاره لاړ. له کار وروسته د ساعتونو دکان ته ورغی او خپل مات شوی ساعت یې په کم قیمت خرڅ کړ. په هغو پیسو یې خپل میرمنې ته د ویښتانو لپاره ږمنځ واخیسته. له هغې وروسته کور ته روانیږي. کور ته په رسېدو ډیر حیرانیږي. ګوري چې میرمن یې خپل ویښتان ډیر لنډ کړي، اضافي ویښتان یې خرڅ کړي او خاوند ته یې پرې نوی ساعت اخیستی. له دې نندارې وروسته د دوی له سترګو بې اختیاره اوښکې ځي، د دې لپاره نه چې دوی یو او بل ته ارزښتمن شیان ډالۍ کړي، بلکې د پاکې او سپېڅلې مینې له وجې.